عباس ستانکزي څنګه له خپل کړي جهاد څخه انکار وکړ؟ د فرانسویانو د وژلو په اړه عباس ستانکزي ولې پر افغان اردو تور ولګاوه؟ دا چې تازه یې څه ویلي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د طالبانو د قطر دفتر غړي عباس ستانکزي ویلي افغانستان کې میش فرانسوي او استرالایي وګړي طالب جنګیالو نه بلکې د ملي اردو سرتیرو وژلي دي. ستانکزي دا خبرې په خپله یوه تازه مرکه کې کړي او ویلي دي چې دوی د فرانسوي وګړو په وژلو کې هیڅ راز لاس نه لري. د هغه په خبر افغان حکومت د سولې اراده نه لري او تل هڅه کوي چې سولې ته خنډ جوړ کړي. ستانکزي زیاته کړې د دوی مرکچي پلاوی زیات صلاحیتونه لري خو د مقابل لوري چې افغان حکومت د صلاحیت نه لري او وروستۍ پریکړې به یې دولت کوي. ستانکزي تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو غوښتنه کړې وه چې دغه دریځ له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. عباس ستانکزي یو له هغو څېرو څخه شمیرل کېږي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.